الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. دا الله رب العالمین په توفیق باندې زمنګ د درسونو دا مبارکه سلسله جاری ده. په هغې کې زمنګ نن عنوان دی سیرت امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن. د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانی او زمنګ د مؤمنانو میندې د هغوی سیرت د الله عز وجل په توفیق باندې شروع کوو. زما عزتمندو، د سیرت اهتمام کول د صحابه کرامو یا د امهات المؤمنین یا د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د سیرت اهتمام دا زمونږ او ستاسو د ایمان حصه ده. که یو سړی دا غواړي چې زما ایمان کامل شي او زه صحیح مؤمن شمه، نو دا به د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام سیرت، د هغې د ازواج مطهرات سیرت امهات المؤمنین رضی الله عنهن د هغې اهتمام به کوي. زما عزتمند ورونو، امهات المؤمنین دا هغه زنانه وي چې الله رب العالمین د خپل پیغمبر جناب محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د پاره خوښې کړې وي. د دنیا په ټولو زنانو کې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا بهترین زنانه دي. او قرآن کریم کې الله عز وجل د دوی متعلق فرمای و ازواجه امهاتهم. په سورة احزاب کې الله رب العالمین فرمای چې د نبی علیه الصلاة والسلام بیبیانې دا د مؤمنانو میندې دي. نو که موږ د دوی دا پاک سیرت او مزیدار او ښکلی سیرت مطالعه کو او کم کردار چې په دې زنانو کې الله رب العالمین اچولی او هغه موږ ځان کې راولو، نو یقینا چې دا په دنیا و آخرت باندې کامیابی ده. زما عزتمند ورونو، زنانه چې کوم دي دا خو ډیر زیات کمزور مخلوق ته د الله رب العالمین. خو که موږ سوچ وکړو، مخکې سیرت باندې لږ نظر واچو، نو په اسلام کې چې کم کردار زنانو ادا کړی دی، داسې کردار دا سړو نه دی ادا کړی. اول کردار د زنانو دی په اسلام کې. که موږ لږ مخکې سیرت ته لاړ شو، ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې کله د عراق نه شام ته سفر کول، نو هجرت کې ورسره ساره رضی الله تعالی عنها وا، او بیا د هجرت په لاره کې چې دی کم تکالیف برداشت کړي دي، د هغې نه وروسته هاجره رضی الله تعالی عنها چې دا هم د ابراهیم علیه السلام بیبی وه، دی چې څومره تکالیف برداشت کړي دي په اسلام کې، چې ابراهیم علیه السلام مکه مکرمه کې پرېښوستله یوازې د خپل ماشوم بچی سره اسماعیل علیه السلام هغه تکالیف چې هغې برداشت کړي دي په احادیثو کې راغلي د هغې ذکر. دغه رنګې که موږ مخکې لږ وګورو، د فرعون یو وینځه ماشطه رضی الله تعالی عنها چې دا د فرعون وینځه وه او د فرعون د لور خادمه وه. دې یو ورځې د ابراهیم د فرعون د لور سر یې ګومنځوله، نو په دې ګومنځولو کې د هغې نه دا ګومنځه پرېوتله، نو دوباره چې کله راغستله، نو هغې په هغه وخت کې بسم الله ویله، د الله په نوم باندې راخلم. نو چې کله بسم الله ویل د فرعون دی لور ورته ویل چې ته
کم الله یادې زما پلار یادې چې فرعون دی هغې ورته وویله چې نه زه هغه الله یادوم چې هغه ستا د پلارم رب دی او زمام رب دی چې هغه الله رب العالمین دی نو په دې وخت کې د فرعون د لور ماشطې رضی الله تعالی عنها ته ویل که ته د خبرې نه منع نه شوې نو زه به خپل پلار ته ستا شکایت وکړم نو هغه پلار ته ویل چې کله پلار خبر شو چې دا خو د الله رب العالمین ذکر یې کړی دی نو ورته ویل که دې خبرې نه اوړې نو زه به تاله ډېر زیات لوی عذاب درکمه زما عزتمن د هغې متعلق راځي چې د اور کړی هغې ګرم که او تیل پکې واچول او بچي هم ورسره و هغه بچي چې کوم دي هغه هم ورته په تیلو کې غزار کړل او دا هم غزاره کړله خو دا چې کله غزاروله مخکې نه ورته ویله چې زما یو عرض دی تاسو ته نو دوی ویل کېدای شي دا د ایمان نه واوړي الله رب العالمین باندې ایمان پرېږدي ورته ویله چې زما دا بچي او ما دا اډوکې به د تیرو نه راواخلي او دا په یو ځای کې دفن کې چې زه کله الله رب العالمین ته به روز قیامت پیش کېږم چې الله رب العالمین ما ته ووایي چې ای ماشطې ته په دنیا کې کوم عمل کړی دی او ما د ځان سره وړي دي نو زه به دا اډوکې الله رب العالمین ته وویم چې الله دا اډوکې ما په اسلام کې پیش کړي دي او هغه هم اور ته ور واچوله تیلو ته او هډوکې راویست سره د بچو چې کله محمد رسول الله علیه السلام معراج ته ختلی و په جنت کې ما یو خوشبوی بیا مونته ډېره مزیداره او اعلی خوشبوی وه ما جبریل ته ویل چې جبریل دا خوشبوی د چا ده وی فرمایل دا د ماشطه رضی الله تعالی عنها هغه زنانه چې د فرعون وینځه وه او د فرعون د لور خادمه وه هغې اسلام چې کوم قرباني په اسلام دپاره ورکړې ده دا د هغې خوشبویي ده دومره تکالیف دې زنانه په دنیا کې برداشت کړي د اسلام د وجې نه که بیا وګورو سمیه رضی الله تعالی عنها چې اول شهیدة فی الاسلام ورته ویلی کېږي په اسلام کې اوله شهیده ده ابو جهل هغې له تکلیفونه شروع کړل تکالیف ضررونه پې شروع کړل تر دې پورې چې یو خپۍ یو اوښ پورې وتړله او بله خپۍ بل اوښه پورې وتړله منځ کې پې نیزه راواغسته او منځ کې وواله او په منځ باندې دوه ټوکړې کړله دغه رنګې د هغوی بچو له چې کوم تکلیف رسېدلی دی یاسر او عمار چې کله د محمد رسول الله علیه السلام په دوی باندې تیرېدل او دوی دا تکالیف یې کتل نو ورته فرمایل چې صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه ای د یاسر اولاد صبر وکئ ستاسو ټکانه چې کوم دی دا جنت دی غرض مې دا د عزتمند ورونو دې زنانو په اسلام کې یو اهم قربانیانې ورکړي دي د زنانو په اسلام کې اهم کردار دی اگر چې دا کمزور مخلوق دی خو د زنانو کردار په اسلام کې که موږ مطالعه کوو دا ډېر زیات عجیبه موږ ته ښکاره کېږي انسان تصور هم نشي کولی دومره تکالیف هغوی برداشت کړي دي زما عزتمند ورونو نو ما دا خبره کوله امهات المؤمنین د محمد رسول الله علیه السلام بیبیانې او زمونږ او ستاسو دا میندې که موږ د دوی قربانیانې د دوی مجاهدي وګورو په اسلام کې دا څه ناشنا مجاهدي او ناشنا کردار دوی پیش کړی دی په ټول امت کې بهترین زنانه د محمد رسول الله علیه السلام بیبیانې دي د هغې وجه دا ده چې الله رب العالمین چې دا وحی نازله کړې ده نو دا دوی په کورونو کې راغلی ده د دوی صفت قرآن کریم کړی دی الله رب العالمین د دوی صفت کړی دی نو دې وجې نه موږ په دې درسونو سلسله کې به په دې ورځ باندې د امهات المؤمنین سیرت بیانو دې دپاره چې الله رب العالمین موږ او تاسو کې هغه کردار پیدا کړي کوم کردار چې په دې زنانو کې موجود و او بیا دا سیرت په خپلو کورونو کې زنانو ته پیش کوو که موږ سوچ وکړو چې په هغه وخت کې سیده خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها موجوده وه عائشه صدیقه رضی الله عنها موجوده وه دا ټول امهات المؤمنین چې موجود دي هغوی چې کوم کردارو او په دې اوس زمانه کې په هر کور کې د عائشه رضی الله تعالی عنها په نوم باندې عائشه زنانه موجوده ده
خدیجی نوم والا زنانم موجود دي خو هغه کردار د دوی نشه چې کوم کردار د امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنه دا غوي نو دی وجه موږ ته پکار دي چې دا سیرت طیبه دا د امهات المؤمنین د خپل سیرت خپل زنانو ته شروع کو دي لپاره چې هغه کردار او هغه خصلتونه په دوی کې راشي. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیانی د یو قول مطابق یولس بیبیانی د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وي په دې کې نه بیبیانی د حرې وي آزاد وي او دو بیبیانی د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا وینځي وي چې یو پکې بیبي ریحانه رضی الله عنها او ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها وا او د یو قول مطابق علماء دا قول کړی دی هغه وایي چې دا بیبي ریحانه رضی الله تعالی عنها دا هم حره وا او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې دا وفات شوی دا کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حجۃ الوداع نه واپس شو نو ایستا بیبي ریحانه رضی الله تعالی عنها دا وفات شو. نو د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا یولس بیبیان دي نو موږ به ان شاء الله د یولس بیبیانو تذکره کوو. اوله بیبي د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه سیده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وا چې د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام اوله بیبي وا او یقین چې کوم فضائل دي په احادیثو کې موجود دي. یو ناشنا زنانه وا یو اهم کردار ادا کړی دی په اسلام کې ډیر عظیم مجاهدی عظیم قربانین په اسلام کې دی پیش کړی دي او د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره تکلیفونه د برداشت کړی دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی هغه فرمایي چې څلورو کسانو اول اسلام راوړی دی چې په دې باندې د امت اجماع ده. په زنانو کې اول اسلام ام المؤمنین سیده خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دی اول اسلام پیش کړی دی. په سړو کې ابوبکر صدیق پیش کړی دی لیکن په زنانو کې اول اسلام چې ایمان راوړی په محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام باندې نو دا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وا چې دې سیرت په ان شاء الله په آینده درسونو کې موږ بیانو د دې شجره نسب او د دې د اسلام راوړلو واقعه او بیا د محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په نکاح کې څنګه راغله او کوم تکالیف د برداشت کړي دي ان شاء الله دا غي تذکره به پر روانو درسونو کېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو را په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او کوم کردار چې د امهات المؤمنین هغه کردار هغه اخلاق هغه اعمال الله رب العالمین دې په موږ او تاسو کې راولي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.